أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د نوح سورت مکی ده 28 آیاتونه او 2 رکوع لري. په تلاوت کې یو اویا او په نزول کې هم یو اویاوم سورت ده. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا بشك مونږ لېږلی و نوح علیه السلام الى قومه د هغه قوم ته ان انذر چې ته وویروه قومک خپل قوم من قبل مخکې د دینه ان یأتیهم چې راشي په دوی باندې عذاب علیم یو دردناک عذاب. نو کله چې نوح علیه السلام خپل قوم ته ورغی قال هغه وویل یعنی نوح علیه السلام وویل یا قومي ای زما قومه انی بشک زه لکم ستاسو د پاره نذیر ویرونکی یم مبین ښکاره او د الله تعالی پیغام می درته راوړی دی ان اعبدو چې تاسو عبادت او بندگی کوئ الله د الله واتقوه او وویریږئ د هغه نه واطیعوني او زما اطاعت کوئ یعنی زما خبرې منئ. نو که تاسو د الله تعالی بندگی وکئ او زما خبرې ومنئ نو یغفر اغا به وبخي یعنی الله تعالی به وبخي لکم تاسو ته من ذنوبکم ټول یا ځینې ګناهونه ستاسو ویؤخرکم او وروسته به کړي تاسو الی اجل د وخت مسمى مقرر پورې ان بشکه اجل الله د الله تعالی مقرر وخت اذا جاء چې هر کله راشي لا یؤخر نو وروسته کیږي لو کاش کې کنتم تعلمون چې تاسو پوهېدلی. نوح علیه السلام قوم ته ډیر تبلیغ وکړو خو ډیرو کمو کسانو ایمان راوړو. نو قال وویل نوح علیه السلام ربی ای رب زما انی بشک ما دعوتو دعوت ورکړو قومی قوم خپلتا د توحید د پاره لیلن شپه و نهارن او ورځ یعنی شپه او ورځ می خپل قوم ته دعوت ورکړو. فلم یزد نو زیات نکړ هم دوی ته دعائی دعوت زما الا مگر فرارا تیخته یعنی د ایمان او اطاعت څخه تیخته. نوح علیه السلام 900 کلونه دوی ته تبلیغ وکړو. نو کله چې ډیر نا امیده او خفه شو د الله تعالی په دربار کې عرض وکړو چې ای الله ما د خپل خوا د دعوت او تبلیغ حق ادا کړو شپه او ورځ می دوی ته ستا طرف ته دعوت او بلنه ورکړه مګر نتیجه دا شوه چې څومره می دوی ستا طرف ته راوبلل دوی نور هم ستا څخه لرې شول
او څومره چې زما د خوا نه د دوی په نسبت د شفقت او مهربانۍ اظهار وشو، د هغه نه زیات د دوی د خوا نه د نفرت او عداوت معامله را سره وشوه. او نورې وویلې چې ای زما ربه، و انی او بېشکه ما کلما هر کله دعوتهم چې را وبلل دوی توحید ته لتغفره د دې دپاره چې بخښنه وکړې ته لهم دوی ته جعلو نو ننویستلې دوی اصوابعهم ګوتې خپلې فی آذانهم په غوږونو خپلو کې واستغشوا او تاو کړي وو ځانونه خپل ثیابهم په جامو خپلو د دې دپاره چې هغوی زما او زه د هغوی صورت ونه ګورم. واصروا او ټینګار یې وکړ په کفر خپل، واستكبروا استکبارا او سرکشي وکړه لمتابعت زما سرکشي کول، یعنی په هیڅ ډول هغوی د خپلې طریقې نه مخ اړوونکي نه دي او د هغوی غرور او تکبر دوی ته اجازه نه ورکوي چې زما د اسلامي دعوت خبرو ته غوږ کېږدي. ثم بیا انی بېشکه ما دعوتهم بلنه ورکه دوی ته جهاره په لوړ غږ. ثم بیا انی بېشکه ما اعلنتو ښکاره دعوت ورکړو لهم دوی ته و اسررتو او په پټه مې دعوت ورکړو لهم دوی ته اسرارا ښه په پټه. فقلتو نو ومې ویل خپل قوم ته، فقلتو استغفروا نو ومې ویل خپل قوم ته چې تاسو بخښنه وغواړئ ربکم د رب خپلنا، انه بېشکه هغه کانه دی غفاره ډیر بخښونکی. نو که په الله تعالی ایمان راوړئ او توبه وباسئ یرسلې نو هغه الله تعالی به راولیږي السماء یرسل السماء نو الله تعالی به راولیږي د اسمان نه علیکم په تاسو باندې مدرارا باران، یعنی داسې پرله پسې بارانونه چې ضرر او تباهي به پکې نه وي بلکې د ضرورت سره به سم وي. ویمدد او الله تعالی به کومک وکړي کوم ستاسو باموال په مالونو سره و بنینا او په اولادونو سره ویجعل او جوړ بکړي لکم ستاسو د پاره جنات باغونه ویجعل او جوړ بکړي لکم ستاسو د پاره انهارا نهرونه ویالې، یعنی توبه د برکتونو د نازلېدلو سبب دی. نو ای انسانانو، ای د الله بندگانو، ما لکم څه شوي دي په تاسو باندې لا ترجونه چې نه کوئ تاسو یقین لله وقارا د الله تعالی په لویۍ عظمت او عزت. د دنیا د بادشاه او حاکم عظمت او لویوالی مو په زړه کې شته دی، حیا مو ترې کېږي، د یو پولیس نه مو حیا کېږي او د ویرې څخه یې غلط کار نه کوئ مګر
د الله تعالی څخه مو نه حیا کیږي او نه د الله تعالی د ویرې غلط کارونه پرېږدئ او نه مو په زړه کې داسې راځي چې الله تعالی به مو ونیسي او جزا به راکړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ان شاء الله د 14 آیات نه به وروسته نور په بل درس کې ووایو.